السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ یاست. زه یم ریاض شاهد زی او د وادي سره سم حاضر شوم چې تاسو ته د کویک بوک تدریسي لړۍ پیل کړم. ښه دوستانو، نن چې زموږ لومړی لیکچر دی او په لومړي لیکچر کې به موږ دا زده کوو چې په کویک بوک کې یوه کمپنۍ څنګه جوړیږي او په څه ترتیب جوړیږي، نو په دې به عملاً کار کوو. ملګرو، کله چې په کمپیوټر کې کویک بوک انسټال شي نو د هغې آیکن په ډیسکټاپ باندې راځي. نو تاسو کولی شئ چې په دې باندې ډبل کلیک وکړئ تر څو تاسو ته کویک بوک اوپن شي، او که بیا په ډیسکټاپ باندې نو کولی شئ چې سټارټ مینو ته لاړ شي او په سټارټ مینو کې هم دغلته کویک بوک پیدا کړئ. که بیا دلته هم نو کولی شئ چې د آل پروګرامز له طریقې هم پیدا کړئ. کویک بوکس دغه دی ښه، نو دغې لارې نه هم کولی شئ تاسو کویک بوک پیدا کړئ او بیا هغې کې ځان لاګین کړئ. نو په کویک بوک باندې به ډبل کلیک وکړو. ښه، کله مو چې په کویک بوک ډبل کلیک وکړو نو دغه وینډو مونږ ته راځي. نو کمپنی اوپن، یعنې تر اوسه پورې موږ سره یو کمپنۍ هم نه ده اوپن شوې، ځکه چې تر اوسه موږ کومه کمپنۍ نه ده جوړه کړې، او چې موږ څومره کمپنیانې هم جوړې کړو نو د هغې ټولو لیست به بیا دغلته موږ سره راځي. نو تر اوسه کومه کمپنۍ نشته، نو ځکه دغه ځای اوس فی الحال لپاره خالی دی. کریټ ا نیو کمپنی، کله چې موږ نوې کمپنۍ جوړو نو موږ به دغه آپشن استعمالوو، خو مخکې له دې نه چې په دې باندې کار وکړو راځو دغه دوه آپشنو باندې به یو مختصر شان خبرې وکړو. اوپن او ریسټور ان ایگزسټینګ کمپنی، کله چې ته په کویک بوک کې یو کمپنۍ جوړه کړي او هغه تا سره په کمپیوټر کې پرته وي نو ته کولی شې چې هغه له دې ځایه اوپن کړي، او یا کله هم ته د کویک بوک یو بیکاپ اخیستی وي او غواړې چې هغه بیکاپ ریسټور کړي نو ته کولی شې چې بیا هغه بیکاپ له دغې ځای نه ریسټور کړي. اوپن سمپل فایل، د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې کویک بوک تا ته دلته تیارې جوړې شوي کمپنیانې درکړي دي، مطلب دی کې ټوله ډیټا پټ ته، او تاسو کولی شئ چې دا د خپل پریکټس لپاره استعمال کړئ، نه د خپل تجارت لپاره. دا صرف پریکټس لپاره دی او په دې کې به تاسو صرف خپل پریکټس کوئ. ښه، نو موږ چون نوې کمپنۍ جوړوو نو موږ په کریټ ا نیو کمپنی باندې کلیک وکړو. کله چې په نیو کمپنی باندې کلیک وکړي نو موږ سره بیا بله وینډو دغه وینډو زموږ سکرین ته راځي. ایکسپریس سټارټ څه کار کوي؟ په دې کې کویک بوک موږ نه لکه پوره معلومات نه غواړي، پوره انټرویو موږ سره نه کوي، صرف بس دغه یو څو فیلډ دي دغه به ورته ته ډک کړي او کریټ کمپنی به ووهي. خو دا اکثره د څوک چې په کویک بوک کې ایکسپرټ وي یا کویک بوک کې ډېر تکړه وي هغه کولی شي چې مطلب دا یوز کړي، ځکه بیا هغه بعد کې کولی شي چې هغه سیټینګ ځان ته په خپله جوړ کړي وروسته. یعنې نو موږ کویک بوک کمپنی په ډیټیل باندې جوړوو نو موږ به دا بک کړو. ښه، دې نه مخکې به په دې کریټ باندې هم خبرې وکړو. کریټ ا نیو کمپنی فایل بیسډ ان ایگزسټینګ ون، دا څه کار کوي دوستانو؟ دا چې کله تا یو کمپنی جوړه کړه او په هغې کې د ښه منظم چارټ اف اکاونټ جوړ کړو، په هغې کې ځان ته نور سیټینګ برابر کړه، نو بیا ضرورت نشته چې مثال ته هره ورځ لکه بله کمپنۍ جوړه او لکه په انټرویو کویک بوک ته انټرویو ورکړي، نه، ته کولی شې چې د هغې کمپنۍ په ترو باندې یوه بله کمپنۍ جوړه کړي چې په هغې کمپنۍ کې بیا ستا مکمل چارټ اف اکاونټ هم پکې تیار موجود وي او نور سیټینګ چې تا ځان ته برابر کړي هغه به هم پکې وي. مطلب یعنی دا کولی شي چې مثال له هغې کمپنۍ یو کاپي واخلي، بس صرف د دې نوې کمپنۍ هغه نوم او ادرس او ټلیفون نمبر ایمیل ادرس دغه شیان ورته چینج کړه، نور ټوله کمپنۍ تیاره جوړه وي. ښه، دا اوپن ایگزسټینګ فایل دلته څه کار کېږي؟ دلته چې کله کمپنۍ جوړه شوه نو کولی شي چې هغه د دې ځای نه دغه کړي لکه اوپن کړي. کریټ فرام ایگزسټینګ کمپنی فایل، نو دلته دا آپشن او دا آپشن چې کوم دی کوم فرق نه لري، دواړه یو خبره ده. نو کنورټ کویکن ډیټا یا کنورټ ادر اکاونټینګ سافټویر ډیټا، دا
دا اپشن چې کومې دي دا دې لپاره استعمالیږي که چېرته مخکې له کویک بک نه تاسو سره په دفتر کې کوم بل اکاونټینګ سافټویر لکه کویکن یا پیچ ټي یا نور وغیره وغیره نو تاسو دفتر لپاره نوی سیستم راوړ کویک بک او کویک بک تاسو لکه خوښ شو نو تاسو کولی شئ چې د هغې ډیټا چې کومه ده د نورو پروګرامونو هغه کنورټ کړئ کویک بک ته نو تاسو کولی شئ چې بیا هغه دې ځای نه کنورټ کړئ د هغې ډیټا دا اپشن د دې لپاره دی ښه نو موږ چون کمپنی نوی جوړوو نو د نوی کمپنۍ لپاره به موږ په ډیټایل سټارټ باندې کلیک وکړو ښه دلته موږ نه کویک بک یو ایزي سټیپ انټرویو اخلي نو موږ به د انټرویو ته بس خپل جوابونه وایو څه چې زموږ پکار وي هغه به یس کوو څه چې نه پکار هغه به نو کوو نو لومړی موږ نه غواړي د کمپنۍ نیم دلته ورته موږ ولیکو کمپنۍ نیم کې زیار اکاډمي ښه د زیار اکاډمي هغه لیګل نیم یې څه دی نو لیګل نیم کې به موږ هم ورته زیار اکاډمي ولیکو ټاکس آی ډي چې کومه ده دوستانو دا ټي آی نه یادوي درته دا د افغانستان ټاکس آی ډي چې کومه ده هغه 10 ډیجټس کوډ دی یا ډیجټس نمبر دی او دلته د کویک بک چې کوم دی هغه تر 9 ډیجټس کوډ پورې سپورټ لري مطلب د 9 نه اضافه نه سپورټ کوي نو دا مطلب کولی شي چې تاسو همداسې بلینک هم پرېږدئ مشکل نشته ګوره دلته سټار علامه چې کوم فیلډونو سره لګېدلې ده هغه مسټ ده هغه باید لکه ته ورکړي یعنې بغیر له هغې نه ته نشي کولی چې بیا نیکسټ لاړ شي او کوم سره چې سټاریک علامه نه وي هغه ته خالي هم پرېښودی شي بیا بعد کې هم کولی شي چې د هغې کې لکه انټرویو وکړي دلته تاسو ته ویلي دي چې ریکوایرډ فیلډ چې دی هغه سټار والا دی نو اوس موږ د ټکس آی ډي نه تېرېږو را به شو سټریټ اډرس ته ښه موږ دلته ورکړو چې احمدشاه بابا مینه کابل افغانستان ښه سټي کې هم کابل به ورکو کنټري په لیست کې خو زموږ افغانستان نشته دی خو موږ کولی شو چې هغې په ځای بیا موږ ادر انتخاب کړو فون نمبر به م ورکو ښه سټیټ هم افغانستان کې نشته دا صرف د امریکا لپاره دی نو دا موږ خالي پرېږدو زپ کوډ هم افغانستان کې نه استعمالیږي نو دې کې کولی شئ تاسو هغه د زموږ چې کوم کابل کې هغه سنټرل پوسټ آفیس نمبر دی یا هغه مرکزي پوسټخانې نمبر چې دی هغه 101 دی نو کولی شئ دا هم ورته ورکوئ خو که ورې نه کوي مشکل نشته لکه دا ریکوایرډ فیل نه دی ښه ایمیل اډرس به ورکړو ښه زیار اکاډمي @gmail.com ښه ویب سایټ به ورکړو که لرئ نو ویب سایټ هم تاسو کولی شئ چې ورکړئ دلته ښه نو چې کله دا مکمل ډیټا چې تاسو نه غوښتل هغه پوره شو نو تاسو کولی شئ چې اوس نیکسټ بټن ووهئ ښه نیکسټ کې موږ ته څه وایي سلیکټ یور انډسټري مطلب تاسو خپله هغه چې کومه ده د بزنس ټایپ هغه تاسو دلته انتخاب کوئ یعنې ستاسو د تجارت چې دی دا بزنس دا کم بخش کې کار کوي اکاونټینګ او بک کیپینګ دی اډورټایزنګ او پبلک ریلیشن دی نو تاسو کولی شئ چې دلته تاسو چک کړئ دا ټول چې کوم ستاسو بزنس تاسو همغه ټایپ راواخلئ نو موږ به دلته اوس هولسیل ډسټریبیوشن اینډ سیل موږ به دا راواخلو ځکه موږ به دې کې لکه د کتابونو کاروبار به کوو هم به کتابونه اخلو هم به یې خرڅوو نو دا یو فول اپشن دی په دې کې ته کولی شي مثال پرچیزز وکړي سیلز وکړي انویټري به کې منیج کړي نور ډېر کارونه په دې کې کولی شي چې تاسو لکه وکئ او باقي ستاسو چې کوم بزنس دی چې هر ټایپ ستاسو بزنس وي هغه ټایپ بیا دې ځای تاسو ته انتخاب کړئ خو ما اوس فی الحال لپاره دا راواخیسته دا به نیکسټ کړو ښه
دلته تاسو نه پوښتنه کړې ده چې هاو از یور کمپنی ارګنایزډ، ستاسو د کمپنی چې کومه ده دا په څه ډول ده، آیا دا شخصي ده یا سول پروپرایټرشپ ده، که پارټنرشپ ده، که ایل ایل سی ده، که کارپوریشن ده، که اس کارپوریشن یا سنگل کارپوریشن ده، که نن پروفیټ ده یا انجیو ده یا ادر ده. نو موږ ورته ووایو چې نه زموږ کمپنی چې اوس کومه ده دا سول پروپرایټرشپ ده. دا به انتخاب کو او نیکسٹ بٹن به ووهو. سلیکټ د فرست منث اف یور فیسکل ایئر، ستاسو د مالی کال چې کوم دی د دې هغه لومړی میاشت به د کوم نه شروع کیږي. نو موږ ورته ووایو چې د جنوري نه شروع کیږي، دا به هم نیکسټ کو. هغه بیا ستاسو کار دی چې هر رقم تاسو ځان ته منیج کوئ یا جوړوئ، هغه بیا تاسو کولی شئ. خو ما اوس جنوري راواخیسته، دا به نیکسټ کو. ښه، دلته موږ نه کویک بوک یو اډمنسټریټر پاسورډ غواړي، د دې لپاره چې مطلب زموږ هغه فایل چې کوم دی یا کمپنی چې کومه ده هغه سکیور اوسي او پکې څوک لاس ونه وهي یا بل څوک پکې داخل نشي. نو دې لپاره موږ یو پاسورډ ورکوو. ګورئ دوستانو، پاسورډ چې کوم دی لکه ښه پاسورډ هغه دی چې هغې کې هم الفابیټ وي، هم پکې نمبر وي، هم پکې لکه دا کریکټر وي. نو دا بیا یو قوي پاسورډ دی. خو چون موږ اوس فلحال د پریکټس لپاره یو کمپنی جوړوو، نو یو ساده پاسورډ به ورکړو چې بیا موږ ته هر ورځ هغې اوپن کېدل اسانه وي. زه به دې له پاسورډ کوم AAA. دلته په ریټایپ پاسورډ کې AA ورکو او نیکسټ به یې کو. کریټ یور کمپنی فایل، اوس وایي چې کمپنی دې جوړه کړئ، دا به نیکسټ کو. ښه، دلته موږ نه د کمپنی چې اوس موږ جوړوو د زیار اکاډمي په نامه، تاسو دا وګورئ. موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو چیرته صرف کوئ، لکه د دې لوکیشن به کوم ځای کې وي. نو کوشش کوئ دوستانو چې تاسو خپله کمپنی په داسې یو ډرایو کې صرف کړئ چې هغه لکه سی سره تعلق ونه لري، یعنې د وینډوز سره تعلق ونه لري. ځکه که چېرته وینډوز تاسو خراب شي، وایرس مایرس یې ووهي، نو بیا ستاسو فایل هم ورڅخه خرابېږي. نو کوشش کوئ چې اکثره ستاسو کوم مهم فایلونه چې دي هغه په ډیسکټاپ یا په سی ډرایو کې مه ساتئ، بلکې په یو سیکیور فولډر کې یا سیکیور ډرایو کې لکه ډي شوه، ای شوه، اف شوه، نو دغه کې کولی شئ چې تاسو خپل مهم فایلونه واچوئ. نو چون دا هم د پریکټس کمپنۍ ده، نو اوس موږ به دا په ډاکومنټس کې سیف کو. همدلته به ډاکومنټس ورته انتخاب کو او اوپن به ووهو. نو دلته به دا سیف کو مونږه. نو دا به داسې یو تقریبا یو دقیقه نیسي. خوښه، ښه، تر هغو چې دا لکه کمپلیټ کېږي زه به تر هغې پورې دا سټاپ کړم. ښه، زموږ کمپني لکه لوکیشن یې مو ته انتخاب کړو، هغه سیف شوه. اوس موږ نه دلته کویک بوک پوښتنې کوي چې ستاسو د بزنس لپاره څه شی ضرورت دی، څه شی ضرورت نه دی. نو کوم شی نه چې زموږ ضرورت و هغه به یس کوو، او کوم چې نو هغه به نو کوو. نو دلته کسټمایزیشن دی، مطلب موږ به خپل کمپنی کسټمایز کوو. نو دا به نیکسټ کو. لومړی پوښتنه موږ نه کړې ده چې وټ ډو یو سیل، تاسو څه خرڅوئ، سروس انلی، پراډکټس انلی او که بوت. نو چون زموږ کمپنۍ چې کومه ده د کتابونو خرڅولو اخیستل دي، کیدای شي بیا داسې وخت راشي چې موږ سروس هم چاته وړاندې کوو، نو موږ به دا بوت راواخلو. ګوره سروس څه شی دی؟ سروس لکه فار ایگزامپل یو انجینر دی، هغه کار کوي، هغه سروس اخلي. یو ډاکټر دی، یو مریضان ګوري، نو دا سروس شو. او پراډکټ چې کوم دی هغه مطلب کوم جنسونه چې تاسو خرڅوئ هغه د پراډکټ وي. نو موږ وایو چې دا موږ هم سروس خرڅوو او هم پراډکټ خرڅوو. موږ به بوت انتخاب کو او بیا به نیکسټ شو. ښه، ډو یو چارج سیل ټیکس، آیا تاسو به سیل ټیکس هم اخلئ؟ نو دا خو ښکاره خبره ده، سیل ټیکس خو به خامخا اخلو. سیل ټیکس موږ د چا نه اخلو؟ موږ یې لکه د مشتري نه اخلو او بیا به موږ دا دولت ته ورکوو. نو دا به هم موږ یس انتخاب کو. Do you want to create estimate in QuickBooks؟ estimate څه ته وایي؟ estimate مطلب موږ ته به یو کس راځي او موږ ته به وایي چې زما دا لکه مال په کار دی، تاسو ما ته د دې نرخ راکړئ. نو موږ به هغه ته بیا یو نرخ ورکوو، نرخنامه به ورکوو چې دا په خپله یو estimate یا کوټیشن دی. نو آیا تاسو به دا کوټیشن یا estimate په کویک بوک کې ورکوئ خلکو ته؟ نو هو بالکل به ورکوو. نو یس به کوو او نیکسټ به کوو بیا. ښه، tracking customer orders and QuickBooks، کسټمر به موږ ته آرډر کوي چې موږ ته دا عملونه پکار دي. نو آیا موږ به د کسټمر هغه آرډر ټریک کوو؟
نو دا به هم یس کو. ولې به نه کټر کوو؟ ځکه چې دا خو ضرور اپشن دی او دلته موږ ته هم لیکلي چې ریکمنډډ فار یور بزنس، مطلب تاسو چې دا کوم هولسیل ډسټریبیوشن اینډ سیل راخسته ده دا کمپنی ټایپ دی کې دا اپشن چې دی د دې یس کول تاسو لپاره ریکمنډډ دی، مطلب ضرور دی تاسو به دغه کې. نو دا به موږ نیکسټ کو. ښه، یوزینګ سټیټمنټ ان کویک بوکس. آیا په کویک بوک کې به تاسو چاته سټیټمنټ هم ورکوئ؟ سټیټمنټ هغه لکه بانکونو کې چې تاسو مطلب د کال په اخر کې د میاشتې په اخر کې ورځئ او تاسو ورته وایئ چې ما ته زما سټیټمنټ راکړه چې ما څومره پیسې جمع کړي دي، څومره مې اخیستې دي، نو پوره ډیټایل تاسو ته هغوی درکوي. نو داسې به تا ته هم ستا کسټمر راځي او درته به وایي چې تا نه ما لکه مثال په دې کال کې یا په دې میاشت کې څومره مال وړی دی، څومره پیسې مې درکړي دي، څومره پیسې پاتې دي، دا ټول پوره ډیټایل چې کوم دی دې ته سټیټمنټ وایي. نو کویک بوک هم تا نه پوښتنه کوي چې آیا ته به سټیټمنټ به استعمالوي په کویک بوک کې؟ نو دا به هم ورته یس کو او بیا به نیکسټ ووهو. ښه، یوزینګ پروګرس انوایسینګ د دې څه مطلب دی؟ ښه، د دې مطلب خو دا دی ملګرو چې اکثره دا په پروژو کې ډېر استعمالیږي، په پروجیکټ کې. خو موږ به دلته داسې یو مثال واخلو چې تاسو پرې پوه شئ. ګوره، موږ که کوم وخت یو کسټمر ته یو کوټیشن ورکو او هغه بیا هغه زموږ کوټیشن خوښ شي، زموږ پرایس یې خوښ شي، نو موږ ته بیا هغه سیلز آرډر کوي. فرض مثال موږ ته یو چا سیلز آرډر وکړو، یو کسټمر زموږ د 15 لکو افغانو. نو د 15 لکو افغانو اوس موږ نه کویک بوک دا پوښتنه کوي چې تاسو د 15 لکو افغانو چې تا د کسټمر کوم آرډر کړی دی، آیا ته به دا یو انوایس کې ورته ټول کوي او که نه بیل بیل یا جدا جدا انوایسونو کې؟ مطلب دا بیل بیل یا جدا جدا شو دې ته پروګرس انوایسینګ وایي. یعنی په مختلفو وختونو کې مطلب کیدای شي هغه کسټمر لکه ستا د 15 لکو روپو آرډر کړی، هغه اوس ټول نه پکار، کم کم یې پکاري. نو ته کولی شي مثال چې سټیپ بای سټیپ یا کم یا په کم وخت چې مطلب هغه مال وړو ته ورته هغې انوایس ورولېږي. څومره مال چې وړ مطلب د 15 لکو انوایس دی، آرډر دی، او تا ورته لکه د 50,000 ولېږه، 50,000 ته بیا ولېږل، 1 لک ته بیا ولېږل، مطلب جدا جدا. نو دې ته بیا څه وایي؟ یوزینګ پروګرس انوایسینګ. مطلب کویک بوک مونه پوښتنه کړې ده چې آیا تاسو به داسې انوایسونه هم یوز کوئ که نه کوئ؟ دلته خو موږ چې کوم ټایپ راخیستی هغه دې لپاره دا ناټ ریکمنډډ دی، یعنې ریکمنډ نه دی، خو موږ به زده کوو، موږ به یس ووهو. دا به هم نیکسټ کو. ښه، منیجینګ بیلز یو او. آیا تاسو هغه بیلونه هم منیج کوئ کوم چې تاسو قرضدار یاست، یا مطلب تاسو چې چا نه لکه مالونه اخیستي دي هغه بیلونه به هم تاسو په کویک بوک کې لکه منیج کوئ؟ نو هو بالکل، ځکه موږ قرضدار یو، موږ پیبل یو، باید دا پیسې زموږ سپلایر یا وینډر چې کوم دی هغې ته باید دا ورکړل شي. نو بالکل دا به هم یس کو، نیکسټ به کو. ښه، ټریکینګ انوینټري ان کویک بوکس. کویک بوک موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو به په کویک بوک کې په خپله کمپنۍ کې انوینټري هم ټریک کوئ که نه؟ دوستانو دا یو ضروري اپشن دی، ځکه چې زموږ کاروبار خو اوس سیلز او پرچیزز دي. نو دې که موږ سره پراډکټ وي، بیا به هغه موږ ګودام د هغې ګودام به موږ لکه منیج کوو. نو دې لپاره چې مطلب کله موږ انوایس لیکو، موږ ته به کویک بوک دا معلوموي چې تاسو په ګودام کې لکه دومره مال پروت دی. که فار ایگزامپل موږ سره ګودام کې 50 آیټمه وي او موږ یو چا ته مشتري ته 100 آیټمه لیکو، نو موږ ته به کویک بوک دا وایي چې تاسو څخه په ګودام کې 50 آیټمه دي، ته نشي کولی چې مطلب 100 آیټم هغه ته ورکړي، ځکه ته دومره سټاک نه لري. نو مهم اپشن دی دوستانو، دا به هم موږ یس کو او نیکسټ به کړو. ښه، ټریکینګ ټایم ان کویک بوکس. دا څه معنا؟ د دې مطلب دا چې ته به آیا چا پسې ټایم هم ټریک کوي که نه به کوي؟ لکه د مثال په ډول موږ یو مستري د ګاډو مستري یو ځای ته ولېږو چې زه ته لاړ شه پلانکي شرکت ته ګاډي جوړ کړه. نو چې هغه موږ ولېږو، نو بس موږ سره لکه د هغه ټایم سټارټ شو، موږ پسې ټایم قاید کړ دلته. نو څومره کار چې هغه کړی دی، نو موږ به بیا لکه څومره ساعته کار چې هغه کړی دی، نو موږ به د دې انوایس بیا هغه شرکت ته لیږو چې زموږ انجینر تاسو لپاره دومره کار کړی او دغه انوایس دی. نو دا به هم موږ یس کو او نیکسټ به شو. دلته کویک بوک پوښتنه کړې ده چې ډو یو هاف امپلایز، آیا کارمندان لرئ تاسو په شرکت کې؟ نو بغیر له کارمندانو خو کمپنۍ یا شرکت هیڅ ممکنه نه ده چې خپل بزنس مخکې بوځي. نو یس پکو. بیا پوښتنه کوي چې کارمندان لرئ، نو کوم کارمندان دي؟ W2 دي او که 1099 کنټراکټور دي. د دې څه معنا؟
W2 هغه کارمندان دي ملګرو کوم چې بس صرف معاش اخلي لکه نور فیسیلیټیز ورته دفتر یا کمپنی نه ورکوي بس صرف معاش دی او خلاص او 1099 کنټراکټورز دا هغه کارمندان دي دوستانو کوم چې معاش هم اخلي او ورسره نور امتیازات هم دفتر ورکوي لکه د بیمه شوه ترانسپورټیشن شو فود ایکسپنسز شو مطلب نور پوره دغه ورکوي ورته دفتر خو په افغانستان کې دا بیا ډېر نشته دی اکثره چې کوم استعمالېږي هغه W2 امپلایز دي خو موږ به دواړه راواخلو او دا به نیکسټ کو ښه یوزینګ اکاونټس ان کویک بوکس موږ ته دلته کویک بوک وایي چې تاسو به اکاونټس هم په کویک بوک کې استعمالوئ د اکاونټس نه مطلب څه شی دی مطلب هغه چارټ اف اکاونټ دی چې په دې به موږ پوره تفصیلي لیکچر اخلو خو مطلب دلته پوښتنه کړې چې تاسو به هغه استعمالوئ نو موږ ورته وایو چې هو بالکل دا خو ضرور دی نو نیکسټ به ووهو ښه سلیکټ ا ډیټ ټو سټارټ ټریکینګ یور فاینانس موږ ته وایي چې تاسو د خپل تاریخ انتخاب کړئ د خپلې کمپنۍ چې دا به د بیګیننګ اف دس فسکل ایئر نه شروع کیږي او که نه همدا نن چې ته کوم تاریخ باندې تا کمپنۍ جوړه کړه د همدې تاریخ نه به ته لکه سټارټ اخلي مطلب دا ستا هغه سټارټ ټایم درته معلوموي یعنې چې ته کوم تاریخ نه ته خپله کمپنۍ سټارټ کړې ده نو زه به ورته اوس فی الحال بیګنین واخلم د کال د شروع نه چې بیا زموږ ریپورټ کې مطلب ریپورټ موږ ته کال په کال مطلب موږ ته راوباسي نیکسټ به کو ښه دلته کویک بوک موږ ته د چارټ اف اکاونټ یو څو نمونې راکړي دي کولی شي چې تاسو دا هم ورته استعمال کړئ مطلب موږ ته سیمپل سیلز ډسکاونټ چې دی دا زموږ په بزنس کې ضرور دی دا باید موږ سلیکټ کړو دلته مطلب دلته تیار جوړ شوی چارټ اف اکاونټ دی فقط کم چې تاسو په کار هغه ورته چک کړئ او کم چې نه په کار هغه ورته ان چک کړئ نو زموږ به دې کې وګورو چې کوم لکه په کاري کې هغه ورته چک کړو او چې نه په کاري کې هغه ورته ان چک کړئ دا به دې به موږ پوره لیکچر اخلو دا بیا موږ په خپله هم جوړو خو فی الحال دا موږ نیکسټ کو ځکه چې بیا موږ بعد کې دا جوړو او په ترتیب به دا جوړو نو دا به نیکسټ کو موږ ښه موږ ته کنګریچولیشن میسج راغی د کویک بوک لخوا نه چې ستاسو کمپنۍ په کامیاب ډول لکه جوړه شوه او که بیا تاسو دې کې کوم ځای کې مطلب اشتباه کړي وي او غواړي چې هغه بیرته اصلاح کوي نو کولی شي چې بګ باندې بیرته راشي کوم ځای کې چې اشتباه وي هغه جوړه کوي او بیرته بیا نیکسټ لاړ شي نو په دې ترتیب باندې نو موږ ځو کمپنۍ زموږ جوړه شوه او موږ خپله کمپنۍ اوپن کوو نو ګو ټو سټپ باندې به کلیک کوو تر څو موږ سره زموږ کمپنۍ چې فی الحال جوړه کړه هغه موږ سره اوپن شي دا وګورئ تاسو سره زیار اکاډمي دا راغله ښه دلته موږ ته کویک بوک څه وایي وایي اډ د پیپل یو ډو بزنس وت هغه کسان چې تاسو سره بزنس لرئ هغه دلته اډ کړئ لکه مثال ستاسو کسټمر شو ستاسو وینډر شو یا ستاسو امپلای شو هغه دلته اډ کړئ یا اډ د پروډکټ اینډ سروس یو سیل مطلب هغه سروس یا هغه پروډکټ چې کوم تاسو په بزنس کې خرڅوئ یا سروس هغه اډ کړئ یا اډ یور بینک اکاونټس یا بانک کې چې کوم څومره ستاسو اکاونټونه دي هغه دلته دې ځای اډ کړئ مطلب کولی شي چې دې ځای اډ کړئ خو موږ اوس دا فی الحال پرېږدو ځکه په دې به موږ بیا سټپ بای سټپ ورځو موږ به اوس دا فی الحال سټارټ ورکینګ باندې کلیک کوو او دا درې اپشنه چې کوم دي دا به اګنور کوو په هغې بیا موږ بعد کې مکمل تفصیلي لیکچر اخلو نو سټارټ ورکینګ نو زموږ کمپنۍ جوړه شوه او په کمپنۍ کې لومړی زموږ لکه هوم پیج راغی دا مکمل چې کوم دی دې ته هوم پیج وي دوستانو مطلب دا کله کلوز وي تاسو کولی شئ چې دغه ځای نه هم دا ځان ته بیرته برابر کړئ ښه دوستانو زموږ کمپنۍ خو جوړه شوه تاسو دلته به توجه شئ زیار اکاډمي چې موږ کوم نوم ورکړی و هغه به لپاره دلته په ټایټل بار کې راغی دا بیا مینو بار شوه موږ سره او دغه بیا شارټ کټ بار شو دا بیا هوم پیج شو نو دوستانو یو خبره دلته باید زه وکړم چې کویک بوک پروګرام چې کوم دی هغه د نورو پروګرامونو په شان نه دی چې موږ یې د فایل مینو نه شروع کړو او بیا یې په وینډو یا په هیلپ باندې ور خلاص کړو نه موږ به کویک بوک چې کوم دی سټپ بای سټپ به ځو خو چې دا مینو به موږ ټولې لکه کار وکړو خو چې کوم وخت کې کومې مینو ته ضرورت و نو په همغې ټایم کې به بیا موږ ورځو او خپل مشکل به پکې حلوو داسې نه کوو چې د فایل نه شروع کوو په هیلپ باندې ور ختمه کړو بس د خپل ضرورت په اندازه باندې به هره مینو ته ورځو او هغه خپل ضرورت به پکې حلوو او په همدې طریقې به مخکې ځو نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې لومړی لیکچر سبا به انشاءالله په چارټ اف اکاونټ باندې کار وکړو
تر هغې تاسو ته ښه وخت غواړم. په الله م سپارم. د خدای په امان.